أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذين بعد الله سبحانه وتعالى يوبل قانون بيني او دا ډیره اهمه خبره ده په دې باب کې د بېحیايي لار چې بندې او د فحاشۍ لار د هغې لپاره دا مسله اهمه ده او هغه ده چې د چا کور ته او کوټې ته به بغیر د اجازت نه ورځي. د دې سره لار د بېحیايي کولاویږي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم من نوزی کورونو تسوا د کورونو استاسونا حتی تستأنسوا تردی چی اجازت غواړی وتسلموا علی اهلها او سلام واچوی پوشیدونکو داغی باندی ذالکم خیر لکم دا غوره د تاسو لره لعلکم تذکرون د دې دپاره چې تاسو حکم یاد کړئ. دا خبره د ساتي چې د مور پلار کوټه دم ګوره پردی کوټه دا بس کسان د مور پلار کمرې ته یا د رور کمرې ته یا د خور کمرې ته کور کې دننه ګړز ورننوځي به دا غلطه ده. اجازت به اخلي اجازت به اخلي. انسان دې په څه حال کې څه پته لګي. ځکه یو کس ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس کړی چې زه د مور کوټې ته او کمرې ته داخلېږم اجازت به علمه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او ته دا غواړې چې لغړی ویني وی نه یا رسول الله وی بس به اجازت غواړه به اجازت غواړه ځکه څه پته لګي په څه حال کې د کمره کې نو چې کمرې ته دننه ځي دا ده به زده که کوټې ته دننه چا کور ته ورځي اجازت به سلام به واچې. فإن لم تجدوا فيها أحدا نو که چرې ونه مومئ په هغې کې څوک فلا تدخلوها نو مننوځئ هغې ته حتى يؤذن لكم تر دې چې اجازت وکړی شي تاسو ته. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم او که وویلی شي تاسو ته چې واپس شئ نو واپس شئ دا کار ډېر پاکونکی دی تاسو لره. اخلاق پاکېږي د تکبر نه عجزي انسان کې راشي. ادب یې زده که چې څوک پکې نه بیا خو مه ورننوځه بس لاړه قصه ختمه شو. او چې تا ته ووایي واپس شه بس بیا واپس شه نه دا نه چې ته ور پورې نښتی که نه بعض ګړزه ګړزه او ګړزه ګړزه او سوباړه پسې راولي او په لتو یې وایي نه نه داسې مه کوه الله وایي. او چې راته وویلی شو چې وځه زه واپس شه زه مصروفه یم دا ټیم کې نشي راتلی په دې مه خفه کېږه دا حکم الهي دی الله دا ادب ښیي دا طریقه ښیي وایي واپس ځه بیا. والله بما تعملون علیم او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ پوهه دی. لیس علیکم جناح نشتی په تاسو باندې ګناه ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه چې ننوځئ کوټو ته چې اوسېدل نه کېږي په هغې کې غیر مسکونة فیها متاع لکم چې اوسېدل نه کېږي په هغې کې په هغې کې سامان ستاسو. یعنې مثال کې یو سړی ته ورغی منډایي ته ورغی داسې دوکانونه ګودامونه دي چې څوک پکې اوسېږي نه هغې ته دی بې اجازته داخلېدی شي چې کله پکې د فایدې څه سامان پروت وي. عامو ځایونو ته سړی ورشي که نه هلته بیا سړی بغیر د اجازته ورتلی شي. وجه دا دی چې عام ځایونه دي او چې د ده سامان پکې هلته پروت وي فیها متاع لکم هېڅ خبره نه ده. د سړی ډېر سلامونه بیا نشي اچولی او نه اجازت ته به یې ضرورت وي. والله یعلم ما تبدون وما تکتمون او الله پوهېږي په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ هغه چې تاسو یې پټوئ. د ټول نه لوی قانون هغه بیانېږي چې د نظر او د عورت حفاظت به کوې فحاشۍ لار به بنده شي. د فحاشۍ میل لار هغه د نظر دی ښه د نظر نه شروع کېږي په عورت باندې ختمېږي. نو چې ته د دواړو حفاظت وکړې چې دواړو د حفاظت وکړو نو بیا پکې پاتې څه شو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ووایه مؤمنانو ته چې ښکته کوي بعض نظرونه خپل ویحفظوا فروجهم او حفاظت وکوي د عورتونو خپلو ذلک ازکا لهم دا کار پاک ساتونکی دی دوی لره ان الله خبیر بما یصنعون یقینا الله
خبردار دې په هغه څه چې دوی کوي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، او وایا مؤمنو ښځو ته چې ښکته دي کې نظرونه، ښکته دي کې باز نظرونه خپل. ويحفظن فروجهن، او بچ دې وساتي عورتونه خپل. ولا يبدين زينتهن، او نه دې ښکاره کوي ډول خپل. الا ما ظهر منها، مګر هغه چې ښکاري د هغې نه عادةً. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، او دا چې وادي چې لوپټې خپلې په ګریوانونو خپلو باندې. دلته یو مسله، اولنۍ مسله دا ده، وی وادي چې لوپټې خپلې په ګریوانونو خپلو باندې، او ګریوان باندې چې لوپټه راځي او صادر راځي مخ پټوي. نو صحیح خبر دی چې د زنانه مخ عورت دی، زنانه به ځان ټول پټوي. الا ما ظهر منها، عادةً دې راښکاره کېږي، لکه دا بورقه ښکاري یا یو سترګې ښکاره کړي د لارې کتو دپاره، دا هېڅ خبر نه دی کې څه حرج نشته. ولا يبدين زينتهن، او نه دې ښکاره کوي ډول خپل. الا لبعولتهن، مگر خاوندانو خپلو ته. د څه اجازت دی دلته؟ دا اوس چې کوم خلک ذکر کېږي په دې ایت کې در روان چې کوم خلک دي، دوی ته هغه څه ښکاره کول روا دي چې شریعت هغې اجازه ورکړې ده. لکه د زنانه غاړه شوه، ویښتانې شو د سر، سنګلې شوې، خپې شوې. که دا روان خلک دا وګوري نو دې کې څه حرج نشته، ځکه چې دا په محارمو کې راځي. ولا يبدين زينتهن، او نه دې ښکاره کوي ډول خپل. دلته ډول نه مراد دغه ځایونه دي. الا لبعولتهن، مگر خاوندانو خپلو ته. او آبائهن، یا پلارانو خپلو ته، او بیا په بره ځه پلار نکاح او داسې ځه. او آباء بعولتهن، یا پلارانو د خاوندانو خپلو ته سخر ته. او ابنائهن، یا زامنو خپلو ته. او ابناء بعولتهن، یا بنزو خپلو ته د خاوند زوی ته. او اخوانهن، یا ورونو خپلو ته. او بني اخوانهن، یا وريرونو خپلو ته. او بني اخواتهن، یا خورینو خپلو ته. علما لیکي چې بیا دلته دا خبره یاد ساتئ، د دې برعکس بیا واخله، د دې وريري بیا تره، او د خورزي دپاره بیا ماما، هغه هم بیا په محارمو کې دننه راځي. او نسائهن، یا زنانو ته. مسلمانانې زنانه دلته مراد دي، مسلمانې زنانه. او ما ملکت ایمانهن، یا هغه چې مالکان یې ښی لاسونه د دوی، مراد تی غلام دی، وینځه ده. او التابعین غیر اولی الاربة من الرجال، یا خدمتګاران چې نه دي شهوت واله د سړونه. او الطفل، یا ماشومانان. الذین لم یظهروا علی عورات النساء، هغه چې نه دي خبر شوي په عورتونو د ښځو باندې. یا خدمتګاران چې شهوت واله نه دي، یا هغه کسان چې د کور والو کې شامل دي او په ښځو کې سره رغبت او حاجت نشتی، لکه ډیر بوډا سړی، یا نامرده، یا لیونی. او دغه شان هغه ماشومانان چې شهوت پکې لا نه دی پیدا شوی، د شهوت ته قیسې نه پیژني. ولا يضربن بأرجلهن، او نه دي ویې خپې خپلې په ځمکه. ليعلم ما يخفين من زینتهن، دې دپاره چې معلوم شي خلکو ته هغه چې دوی یې پټوي د ډول خپل نه. داسې به نه کوي خپې وایي چې د پنجیبونو آواز ورشي د خلکو ته، یا د سینډلو آواز واوري دا خلک. بلکې علما وی دلته مراد هر ډول دی چې زنانه به ډول پردو خلکو ته نه راښکاره کوي، پردو دپاره خو هېڅ هم نشتي. او دا اجازت چې کوم راغلی دا د دغه مذکوره خلکو دپاره دا کوم چې ذکر شو، هم د هغه ځایونو چې کوم ذکر شو، لکه مخ شو، لاسونه، سنګلې، مرۍ، ویښته، خپې، دا دې خلکو مخکې راښکاري څه خبره نه، کوم چې ذکر شو. وتوبوا الى الله جميعا، او توبه وباسي الله ته ټول.
ایها المؤمنون مؤمنانو لعلکم تفلحون دې دپاره چې کامیاب شي. بل اهم قانون د یاد ساتئ، د فحاشۍ لار که بندې که نه نو ځوانانو هلکانو ته او پیغلو جنکو دپاره به د واده بندوبست کې، او چې ځان ته دې هلکان کېنولي په کور کې ځوانان او جنکۍ پیغلې او ودونه وله نه کوي او طاقت یي، نو د فحاشۍ یو لوی لار به کولاو کړي. څوک به دا ګرنټي راکړي چې دا هلک به په غلط کار کې نه واقع کېږي، دا جنۍ به په غلط کار کې نه واقع کېږي. نو ځکه الله وایي وانکحوا الایام منکم، او نکاح وکئ د بې واده ستاسو نه، والصالحین من عبادکم وامائکم، او د نیکانو د غلامانو ستاسو او وینځو ستاسو نه. دې ټولو دا خبره حل کوي. د چا وس کېږي نو ودونه وکئ په خپله، او د چا د مشرانو چې وس کېږي نو مشران دې ورله وکړي. ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله، کئی دوی فقیران مالدار بکی دوی لره الله د خپلې مهربانۍ نه. دا خبره ډېره خلک کوي غریب دی او چې په خپلو خپو ودري، الله یې ته وله واده وکړه الله به یې مالداره کړي. والله واسع علیم، او الله پراخه دی علم واله دی. اوس چې د چا طاقت نشتي او نه د مشرانو طاقت شتي، نو دې مطلب خو دا نه دی چې دی د هر څه چې زړه غواړي هغه دې کوي، نه. وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا، او ځان دې پاک ساتي هغه کسان چې نه مومي نکاح لره، حتی یغنیهم الله من فضله، تر دې چې مالدار بکی دوی لره الله د خپل فضل نه. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، او هغه کسان چې لټوي مکاتب کېدل د هغه چا نه چې مالکان دي خیلاسونه ستاسو. بل قانون یا بله مسله، کم غلامان چې ستاسو سره په کورونو کې دي او دوی د کتابت په طریقه ځان ازادول غواړي، نو بیا ورسره مرسته کوئ. او د دې لپاره شرط لګولی، مکاتبه دې ته وایي مختصر ده چې یو غلام یو مری د خپل مالک سره اتفاق وکړي چې زه به تاله لږې لږې پیسې در کوم او دومره پیسې به زه تاله در کوم، ته مه ازاد که. الله څه وایي فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، نو مکاتب کې دوی لره که پیژنئ تاسو به دوی کې خیر، څه خیر دی ته پکې معلومي چېرې دا سړی ښه سړی دی، فساد به نه جوړوي، نیک عمله دی، پرې چې ازاد شي لیکل ورسره وکوئ که نه. واتوهم من مال الله الذي آتاکم، او ورکوئ دوی ته د مال د الله نه هغه چې درکړی دی تاسو ته. دا د نورو مؤمنانو ته الله وایي، هغوی ته خو کومې چې مالکان دي چې صحیح تاسو سره لیکلو کې، د باقي مؤمنانو ته الله وایي تاسو سره منډه ووایي په دې مال کې د پیسې پوره کولو کې. ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، او زور مراولئ په وینځو خپلو باندې په بدکارۍ که چېرې اراده لري هغوی د پاک دامنۍ یا د نکاح کولو. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، دې دپاره چې لټوئ تاسو سامان د ژوند دنیوي. عربو کې بعض داسې خلک وو چې هغوی به دا وینځې دې دپاره ساتلي چې په هغې به پیسې ګټلې، زینا دپاره یې ساتلې. ډېرو منافقانو دا کار کړی، او په مکه کې خصوصا د جاهلیت په دور کې خو دا خبرې ډېرې وي، دا د اوسطوب عام و. الله وایي داسې مه کوئ. ومن یکرهن، او چا چې زور وکړو په دوی باندې، فإن الله من بعد اکراههن غفور رحیم، یقینا الله وروستو د زور کېدو نه په دوی باندې بخونکی رحم کوونکی دی. زور زبردستي پې شوې ده چې الله ته واپس شي، الله بخانه کوونکی دی او نه رانیسي هغوی په دې باندې. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، او یقینا نازل کړي دي موږ تاسو ته آیتونه وضاحت کوونکي. ومثلا من الذین خلوا من قبلکم، او نمونې د هغه کسانو چې تیر شوي دي مخکې ستاسو نه. وموعظة للمتقین،
او نصیحت پاره د متقیانو.